په ننګرهار کې د غیر معیاري ټکسي وسایطو بې اسنادو موټرو پر وړاندې د ترافیکو مدیریت لخوا پراخ عملیات ترسره شوي دي چې پر مهال یې لسګونه موټر او رکشې نیولي دي. د مسؤلینو په وینا د ننګرهار امنیه قومندانۍ اړوند د ترافیکو مدیریت مامورینو په جلال آباد ښار کې د هغو وسایطو پر وړاندې پراخ نظارتي عملیات ترسره کړي چې د ټکسي رنګونو، اسنادو بشپړتیا او د موټرو چلولو جوازونو له پلوه یې سرغړونې کړې وې. دغه وسایط چې تاسو وینئ دا په 3 ماډله وسایط موږ نیولي چې یو هغه باکیداري لري او هغه وسایط دي، یو هغه رکشې دي چې د لغمان پلیټ د کونړ پلیټ دي دغه نیولي، دریم هغه وسایط دي چې غیر قانوني په ښار کې ګرځېږي، او بل هغه وسایط دي چې لیسنس نه لري او موټر چلوي، یو همدغه موټر نیولي. دغه 4 کټګورۍ موټر یې موږ په دغه شاره کې ودرولي دي او د دوی دپاره 10 ورځې تعزیر هم ورکړی دی. او د دې نه بعد چې هر څوک یا غیر قانوني موټر راولي، اول کې اوس هم په توصیه یا په تعهد یا په ضمانت ورته خوش کوو، په آینده کې بیا قانوني چلند دې سره من کوو. د ترافیکو مدیریت مسؤلین زیاتوي هغه وسایط چې د ټکسي لپاره ټاکل شوی نوی رنګ سپین او فیروزه‌ایي یې نه و مراعات کړی او لا هم له نورو رنګونو ژیړ او سپین سره یې فعالیت کوه، نیول شوي او لازم قانوني اجرات پرې ترسره شوي دي. د هغو وسایطو نمبر پلیټونه هم قید شوي چې له جدي سرغړونو سره مخ وو او د نورو اجراتو لپاره د تنظیم امریت ته استول شوي دي. یو شمیر موټر چلوونکي خپله غلطي مني او وایي چې په راتلونکي کې به له قانون څخه سرغړونه نه کوي او خپل اسنادونه به پاکوي. دوی په نورو موټر چلوونکو هم غږ کوي چې باید دې چارې ته ډیره پاملرنه وکړي. او پلیټ لغمان رشقه در سره راغلی مو دلته ښار کې نیولې مو ترافیک د خوا نه موږ ته دا دغه شوی دی چې آینده خیال کوئ مه راځئ بیرته دلته. او دا زمونږ ټولو ګاډو والا دا خواسته چې د غیر ولایت رشقې چې د ننګرهار ته دې نه راځي. موږ خو داسې واده کوو چې اوس راته خوشي کې اسنادونه یې پاکوو او بیا به آینده کې موږ داسې کار نه کوو. او ټول موټروانان نه زموږ دا هیله ده چې لیسنس واخلي، اسناد جوړ کړي، سټیکر او هر څه خلاص کړي او پلیټونه واخلي. د مسؤلینو په وینا چې یاد عملیات د ترافیکي نظم ټینګښت، د عامه ترانسپورت معیاري کولو او د ښاریانو د خوندیتوب په موخه ترسره شوي. د ترافیک مدیریت چارواکي وایي چې دا ډول نظارتي اقدامات به دوامداره وي او له ټولو ښاریانو موټر چلوونکو او د ټکسي خدماتو له مسؤلینو غوښتنه کوي چې د نافذه قوانینو مراعات وکړي.